په دغه ځای باندې پاتې شي نو دا خو والله چې ګټه ده خو دا داسې مرګ دی پرېښودل هم پکې نشته دی رب العالمین وایي ثم تردون او علما په دې پوهېږي چې د مجهول صیغه یې راوړه که ستا زړه غواړي او که نه غواړي که ته خوشحاله او که ته خفه خو یو ځل به دې د الله مخې ته مرګ هغه حقیقت دی چې په دنیا کې کافر هم منلی دی مسلمانان هم منلی دی بلکې هر څوک چې په مخ د ځمکه هغه د مرګ نه انکار نه کوي انکار د مسلمان او د کافر دې کې دی چې آیا د دې مرګ نه وروسته زندګي شته او که نشته دی نو کافرو به ویلي ان هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا اخوا مرګونه نشته به ستا د دنیا یو څو ورځې ژوند دی او دې ځای کې به مړه شو او بیا به ستا څه ژوندي کېږو او څه به مړه کېږو لیکن کله چې انسان مسلماني د لا اله الا الله کلمې ویلي محمد رسول الله مني قرآن مني نو دا انسان به یو دا مني چې یو ورځ را روانه ده چې په هغې کې مخلوق الله ته به ولاړي یوم القیامه او دې ورځې له به موږ د رب العالمین مخې له ورځو وخیر خلق دنیا کې عقلمن خلق زما او ستا د ذهن مناسب د ډېرو ځمکو د ډېرو پټو د ډېرو ګاړو او د ډېرو بچو او د ډېرو کاروبارونو خاوند موږ دې ته عزتمن یو یاره وایي پلانې ډېر عزتمند دی ګاډي دی او کور یې دی او بل دی او بل دی او بل دی